د هیواد له ګوټ ګوټ څخه د روږدو کسانو تر راټولولو وروسته د افغانستان د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت په یوه تازه اقدام کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو د 15,000 بستریز مرکز پرانیسته وکړه. دغه مرکز چې په یوه وخت به پکې نږدې 15,000 په نشو روږدو ځوانانو ته حرفوي زده کړې ورکول کیږي د شاوخوا 7 میاشتو په موده کې رغول شوی او اوس به پکې زیات شمیر کسان په زده کړو بوخت شي. د سرپرست حکومت چارواکو د دې مرکز د پرانیستې د مراسمو پر مهال وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د نشهیي توکو کښت 0 ته راښکته شوی او دغه راز په نشو د روږدو کسانو د درملنې بهیر هم په چټکۍ سره روان دی. موږ دا تقریبا 8 بلاکه جوړ کړي دي. 8 بلاکه دي، په هر بلاک کې سلسل کسان ځایږي چې د اوس لپاره په دغه ځای کې موږ دا ترتیب برابر کړی دی او نور بلاکونه ما خواته لري هغه بیا وروسته ترمیموو جوړوو. بیا د اوس لپاره په دې ځای کې 15,000 کسان بې تکلیفه گزاره کولی شي. د دې حمامونه، د دې د یخو د ګرمۍ حالات، د دې اشپزخانه حمامونه ټول په نظر کې نیول شوي دي. باید د روږدو کسانو لپاره کار او کسب پیدا شي تر څو بیا روږدي نشي او د دې لپاره یو ټولمنلي استراتیژي او پلان جوړ شوی او له نیکه مرغه نن دا دی په نشهیي توکو د روږدو کسانو لپاره د حرفوي زده کړو د یو لوی مرکز موږ او تاسې شاهدان یو او موږ دا کار د ټاکلي هدف ته د رسیدو لپاره ترسره کړی دی. خاطر تحقق امی هدف این کار انجام شده است. د دوی په خبره چې په تیرو 20 کلونو کې له نشهیي توکو سره پر مبارزې میلیونونه ډالر ولګول شول، خو د دې پر ځای چې د نشهیي توکو مخه ونیول شي افغانستان یې د نړۍ په کچه د دې توکو د کښت او قاچاق په برخه کې لومړي مقام ته ورساوه. تیرو 20 کالو کې د افغانستان 40 لکه انسانان چې په هغو کې ښځې، ماشومان، ځوانان، د پاخه عمر خاوندان دا شاملو، دا په نشو اخته سو، معتاد سو. اوس الله تعالی د دې فرصت راوستی ده چې د هغوی علاج کیږي. د کوکنارو کښت بیا 0 ته راټیټ سو. دوی زیاتوي چې اوس مهال ورسره تر دې دمه هیڅ نړیوال سازمان یا هیوادونو له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې مرسته نه ده کړې. د سرپرست حکومت چارواکي وایي چې افغانستان اوس مهال له نشهیي توکو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالو لاسنیوي ته جدي اړتیا لري او که نړۍ غواړي له نشهیي توکو پاک افغانستان ولري نو مرستې دې ورسره وکړي. خو افسوس د هغه چا په حال چې د بشر د حقوقو نارې وهي او پرون د مخدره موادو د مخنیوي دپاره په 100 میلیونه ډالر لګول، خو مخدره مواد ورځ په ورځ زیاتېدل تر څو افغانستان لومړي مقام ته ورسېدو. نن چې مخدره مواد 0 ته راکښته شوي دي، ولې څوک کومک نه کوي؟ ولې د موږ د دهقانانو لاسنیوی څوک نه کوي؟ پرون چې د معتادینو تعداد ورځ په ورځ زیاتېدو، بالاخره 40 لکه ته ورسېدو. نن چې هغه معتادین راټولېږي، علاج ورباندې کېږي، ساتنه یې کېږي، غذا ورکول کېږي، لباس ورکول کېږي، تداوی یې کېږي، نن ولې څوک کومک نه ورسره کوي؟ په نشو روږدي کسان هم د دې مرکز په پرانیستلو سره د خوښۍ ترڅنګ زیاتوي چې ډیری کسان تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي او لوی لامل یې بېروزګاري ده او که دوی ته د کار زمینه برابره شي هیڅکله به بیرته په نشهیي توکو روږدي نشي. دا رنګه چې دا 30 کاله کېږي زه په دغه نشهیي توکو باندې روږدی شوی او د افغانستان د اسلامي اماراتو په دغه ځای ته راووتو. زما نن 15 ورځ ماشاءالله صحت مې ښه شوی دی. ډاکټران د مجاهده موږ ته ستر یم، ماشاءالله ډاکټران چې په خوراک تاسو ګرم پوشاک شو زموږ ته عزتونه کېږي. در دې مرکز دقیقه خوش هستیم که از بیرون کده که بریم. د دې مرکز په پرانیستلو سره ډیر خوشحاله یو، تر دې چې بهر په خرابو ځایونو او سیمو کې پراته یو، په دې ځای کې ډیر خوشحاله یو، حمام، پاک کالي او هر څه لرو. کار به مو هم زده شي. په 1000 بستریز روغتون کې مو ښه درملنه وشوه. دلته اوس نوې کمپله او هر څه لرو. د ویلو ده چې سرپرست حکومت 2 اونۍ وړاندې په ټول افغانستان کې په نشو روږدي کسان د درملنې په موخه روغتونونو ته ټول کړي دي او دغه راز د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس اوس مهال په ټول افغانستان کې د نشهیي توکو کښت 0 ته راښکته شوی او په زرګونو لوی او واړه قاچاقبر یې هم نیولي دي. احسان الله کریمي، CMG
کابل.